السلام علیکم ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو، یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. خوښ شوم چې له تاسو سره په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې یو ځای شوم. نن مو داسې یوه جالبه ویډیو تاسو ته برابره کړې ده چې هغه د حمید کرزی جرمني یو روغتون کې بستر و. ډاکټر پوښتنه وکړه دا څوک دی؟ نو یوه ورته وویل د افغانستان 18 کاله ولسمشر و. نو ډاکټر ویل دا ډیر بې لیاقته ولسمشر و. هغه بل ورته وویل تاسو یې پیژنئ؟ ډاکټر ویل نه زه یې نه پیژنم، خو یو کس چې 18 کالو کې یو معیاري روغتون جوړ نه کړي او تداوي لپاره جرمني ته راځي حتما بې لیاقته ولسمشر دی. د افغانستان خلک به د جګ جګ بلډنګونه جوړوي خو یو معیاري روغتون جوړولی نشي. یو کچیرته یو معیاري روغتون جوړ کړي، هم بزنس ده، هم خدمت ده، هم عبادت ده. د کرزي وخت کې 112 میلیارده ډالر افغانستان ته راغلي وو خو یو معیاري روغتون جوړ نشو. نو ګرانو مینوالو، دا وه زموږ نننۍ ښکلې ویډیو چې تاسو ته وړاندې کړله. ګرانو مینوالو، که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي حتما یې لایک کړئ او لا هم زموږ یوټیوب چینل نوی د ځان سره سبسکرایب کړئ او که چیرته او ورسره څنګ کې د ګنټې نشان ووهئ تر څو په راتلونکو ویډیوګانو د خپرولو سره سم ستاسو خبر درکړل شي. تر بیا چې ستاسو درانه حضور ته راځم، تر هغې مو په لاحظال رب سپارم او هر چیرې چې یاست ښاد، خوشحاله او بریالي اوسئ. که چیرته مو څه نظر وي نو نظر مو خامخا په کمنټ کې ځان ولیکئ چې موږ ستاسو نظر واخلو.